تاسو په خپل خبرې نه کوئ او خپل ټلیفونونه د لږ اندازې لپاره بند کړئ. ځکه چې ټلیفون وجه بیا به ټوله مثلا زموږ والي کې موږ ډېرې خبرې وکړو چې ټلیفونونه ډېره واوري چې نن د خپلې ژبې د خپل حال باندې څو خبرې وکړو چې پوره توجه وکړو. دا پروګرام ډېر سنجیده پروګرام شروع کوم په نوم د لوی خدای چې بخښونکی او مهربان رب دی. ډېرو عزتمندو قدرمندو مشرانو کشرانو همزولو باشعوره او درانو پښتنو ستړي مه شئ، په خیر راغلئ، هر کله راشئ. زه ډېر په مینه ډېر په عزت او ډېر په احترام تاسو ټولو ملګرو ته په دې حال کې په خیرالي وایم. هر کله راشئ په دې کې د علین نه مېلمانه راغلي دي، د الزوبۍ نه مېلمانه راغلي دي، د سلخیمې نه مېلمانه راغلي دي، د فجري نه مېلمانه راغلي دي، د دوبۍ نه مېلمانه راغلي دي. دا د متحده عرب اماراتو دوی کې چې څومره پښتانه دي د هغوی یو نماینده غونډه او څنګه چې تاسو ته پته ده دا نننۍ غونډه دا نن زموږ راټولېدل دا د مورنو ژبو رسم په ټوله دنیا کې خلک لمانځي او خلک د خپل ژبې سره د خپل کلتور سره د خپل تاریخ سره د خپل وطن سره د مینې اظهار کوي. تاسو ته پته ده چې دا په دې مناسبت جوړه شوې وه چې د نن نه څو کاله مخکې په بنګلادیش کې د هغه وخت کې په یونیورسټۍ کې طالب علمان راووتېدل او د خپلې ژبې سره د اظهار لپاره هغوی مظاهره کوله او د هغه وخت حاکمانو د هغه وخت فوج په هغوی ګولۍ ورولې او په هغې کې په ګڼ شمېر زلمي طالب علمان په هغې کې شهیدان شو. نو اقوام متحده دا فیصله وکړه چې دې هلکانو دې زلمو د خپلې مورنۍ ژبې سره څنګه چې تاسو ته پته ده بنګالي لکه زموږ د پښتو ژبې ډېره زړه ژبه ده، 6,000 کاله تاریخ زموږ پښتو ژبه هم لري او 6,000 کاله تاریخ چې کوم دی دا بنګلادیش ژبه هم لري. هغوی وایي چې په موږ باندې بل یو زورور قوم دی، هغوی به موږ خپله ژبه خپل ثقافت او خپل کلتور راته نو هغوی راووتل او د بنګال د یونیورسټۍ مخې ته یې مظاهره کوله، پرامن مظاهره یې کوله، په هغوی ګولۍ وویلې او په هغې کې ګڼ شمېر طالب علمان شهیدان شو. دا د مورنو ژبو د ارزښت د اقوام متحده چې عدالت وټاکله چې هر کال به دا زموږ منظور په دنیا کې څومره قانونه دي. موږ پښتانه زموږ ژبه زموږ کلتور نن په یره کې موږ د خپلې ژبې سره د خپل کلتور سره د مینې د اظهار لپاره دلته راغونډ شوي یو. ډېر شاعران ډېر ادیبان د پښتنو ډېر فخر مشران دلته کې ناست دي. څوک به خبرې کوي، څوک به شاعري کوي، خو د وخت موږ سره کمی دی. زه به شاعرانو ملګرو ته ادیبانو ته ټولو ته دا خواست کوم چې د وخت په خاص خیال سره کړي ځکه چې د چا حق تلفون شي ما څخه چې اوس کوم لیست دی په هغې کې 40 کسه شاعران دي. ځینې کسان پکې داسې دي چې هغه خبرې کول غواړي. موږ دا غواړو چې ټولو تاسو ټولو له مقدر کړو خو تاسو هم د دې خبرې خیال لږ وساتئ چې نورو ملګرو د وخت هغه حق تلفي ونشي زموږ. نو د پروګرام باقاعده شروع موږ کوو. دا زموږ ډېره خوشقسمتي ده چې په دې ننني پروګرام کې موږ سره د افغانستان د زموږ یو ډېر ښه شاعر، ډېر لوی ادیب، د پښتو ادب او د پښتو ژبې یو ډېر لوی مینهوال مجید کراس دلته کې ناست دی. دا زموږ او ستاسو لپاره ډېر د درناوي او د اعزاز خبره ده چې هغه موږ سره په دې پروګرام کې ناست دی. زه هغه ستاسو له طرفه او د دوی له ټولو پښتنو له طرفه په خیال یې ورکوم. مګرو د ننني پروګرام باقاعده آغاز کوو او د تلاوت کلام پاک لپاره د علین نه راغلی په علین کې چې کوم موجود پښتانه دي او په افغانستان کې چې کوم پښتانه دي د ډېر یو سترې کورنۍ سره تعلق دی. د پښتنو قومي مشر دی. موږ غواړو چې هغه راشي او د دې دروند او تاریخي پروګرام پرانیسته د تلاوت کلام پاک نه وکړي. ښاغلی عبدالصمد صاحب ته بلنه وکړم چې راشي او د تلاوت کلام پاک نه د دې پروګرام پرانیسته وکړي.